ټیک ټاک کې خپل ویډیو څنګه وایرل کوو په فیسبوک کې یا په یوټیوب باندې خپل ویډیو څنګه وایرل کوو نو ډېر ایزي طریقه د ویډیو پوره ګوره ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ زموږ ټیکنیکل بنیاد سره ضرور سبسکرایب کړئ چې اس معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې دررسي فرست اف آل تاسو دې لپاره یو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن که چېرې زموږ دا ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري نو یوټیوب په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک میلاو شي که څوک په فیسبوک باندې ګوري د ویډیو د پاسه د اپ لینک تاسو ته میلاو شي په یې باندې تاسو کلیک کړئ دا اپ چې کوم دی تاسو ډاونلوډ کړئ که چېرې دا اپ څوک ډایرکټ د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ نو پلی سټور ته ورشئ پلی سټور کې به سرچ کې ولیکئ ټیج یو دا به سرچ کړئ دا اپلیکیشن دی تاسو ته راوالي تاسو دا ډاونلوډ کړئ نو مونږ خو دا اپس ډاونلوډ کړی دا اوپن کو دا چې تاسو کله اوپن کو یو داسې انټرفیس یې تاسو ته راوالي یو لږ ویډ وکړم یو ورګرو تاسو ته به دا کیورډ باندې کې راوالي دې کې تاسو په دې کلیک کو په دې هم کلیک کو مونږ په دې باندې کلیک کوو په دې باندې کلیک کوو په دې کې هغه ورل کیورډ لګه مونږ دلته پکې لیکو ورل هم پکې ولیکو بیا درته چیکن چې ښکاري دې باندې تاسو کلیک کړئ ایډز به کلوز کو که موبایل ټچ چې زموږ سره دی په ټیک ټاک کې دی یا فیسبوک کې دی یا په یوټیوب باندې دی هغه موږ ته دلته راواغسته نو دلته بیا کاپي لینک ښکاري دا به تاسو کاپي کړئ بیا به دا بیک کې اوس په ټیک ټاک کې موږ ویډیو اپلوډ کوو نو خپل ټیک ټاک ته به لاړ شئ موږ یو ویډیو راوالو تاسو یو ویډیو راوالی کوم ویډیو چې تاسو اپلوډ کوئ دلته تاسو په ډسکرپشن کې تاسو رومبه ټایټل ورکړئ کارسنګ ټایټل ورکړئ بیا دا خشټې کې دي نو دې ځای هم تاسو ورکولی شئ لکه کیپ کټ شو یا داسې ښه شپه وښی که نه وایرل دومره کسانو کتلي وایرل سټیجونه دي که دې کې تاسو داسې په خپله باندې هم ورکوه نو هم ورکولی شئ که داسې نه دغه کاپي لینک رالی کوم لینک چې مونږ راغستی دلته به پیسټ کوئ کوم وایرل سټیجونه دي دا به تاسو دلته پیسټ کړئ بیا که نور هم تاسو د هغه ځای نه رالی نو دې ځای نه به واپس بیک کېږئ دلته اوس وایرل هم لیکلی شئ فار یو لیکئ بیا به چیک باندې کلیک کړئ کوم ویډیوګانې چې فار یو کې دي فار یو مو لیکو په چیک باندې هم کلیک کو نو تاسو ته داسې کوم ټیک ټاک فار یو ډاونلوډ شو یا کوم ویډیوګانې چې دي وایرل شوي هغه یونه راوسته دلته دا کاپي کولی شئ دې نه دا کاپي لینک رالی او بیا چې کوم ویډیو تاسو اپلوډ کوئ نو دلته پیسټ کوئ وایرل ټیجونه دې نه بعد بیا تاسو دا پوسټ کوم ویډیو چې تاسو اپلوډ کړئ نو کوم وایرل ټیج چې کوم دي خشټی کې کیورډ چې ورته وایي او تاسو دلته پیسټ کړی نو چې ویډیو تاسو څنګه پوسټ کړه نو دې کې په 100 کې 70% چانس دی ستاسو ویډیو وایرل شي دغه شانتې بیا که څوک په یوټیوب او په فیسبوک باندې خپلې ویډیو وایرل کړي لکه ریل شو ریل هم تاسو دغه شانتې راغستی شئ بر ټایټل کې کار څه لیکئ او بیا لاندې هغه خشټې کې دا پیسټ کوئ په دې شیر ریل باندې کلیک کوئ نو ستاسو ویډیو به وایرل کېږي یا داسې په فیسبوک کې عامه ویډیو اپلوډ کوئ
نو هم پکې اپلوډ کولی شئ. دلته هیشټیګ کې کولی شئ. که دغسې څوک په یوټیوب باندې خپل ویډیو وایرل کړي یوټیوب ته راځئ، په دې پلس نشان درته ښکاري په دې باندې کلیک کوئ، ویډیو کوم ځای نه اپلوډ کېږي. نه بعد که تاسو شارټ ویډیو ورکوئ یا لانګ ویډیو ورکوئ نو باید کلیک کوئ، ویډیو تاسو راوالی، ویډیو مې راواغسته، تاسو لږ انتظار وکړئ. لږ انتظار مو ورته وکړو. دلته هم تاسو ته هغه ډسکرپشن راواغستو، پلیس باندې کلیک کړئ. دلته هم تاسو هغه پیسټ چې کوم دی تاسو ورکولی شئ. کوم وایرل هیشټیګ چې ویډیو به اپلوډ کړه نو ستاسو ویډیو به انشاءالله تعالی وایرل شي. ملګرو دا زموږ ویډیو کوم خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. زموږ د ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري زموږ ټیکنیکل پونیر چینل چې کوم دی سره ضرور سبسکرایب کړئ. او زموږ ویډیو که څوک په فیسبوک او پیج باندې ګوري نو پیج یې سره ضرور لایک کړئ یا فالو کړئ. که ته لایک آپشن درته ښکاري لایک یې کړئ، که فالو آپشن درته ښکاري فالو یې کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي.